سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته زیرو نیوز درویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 21مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 14 سره برابره ده. شبنم وزیر یم او تاسې ته له زیرو نیوز درویش څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پاکستان کې تاوتریخوالیو ډکو لاریونونو ته د اسلامي امارت غبرګون. اسلامي امارت په پاکستان کې په عامو مظاهره کوونکو ډزې او د هغوی مرګ شوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترینګلتیا ته د چین اندېښنه. چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو نښتو او ترینګلیو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې ده. او ملګرو ملتونو د افغانستان له ختیځو زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت په پاکستان کې په عامو مظاهره کوونکو ډزې او د هغوی مرګ شوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې اسلامي امارت په پاکستان کې په عامو مظاهره کوونکو ډزې او د هغوی مرګ شوبلې په اړه خواشیني څرګندوي. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم ګوند لخوا اعتراضیه ناستې پیل شوې وي چې غوښتل یې دغه اعتراض تر اسلام آباد پورې ورسوي او د هغه هیواد له قانون سره سمې مظاهرې وکړي. خو د پاکستان فوج لخوا په یادو مظاهرچیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي چې له امله یې ملکي خلکو ته خورا درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. مجاهد زیاته کړې چې دوی د ملکي خلکو په وړاندې د دغه راز تاوتریخوالي او مرګ شوبلې له امله سخت خواشیني دي. مجاهد د وژل شویو له کورنیو او ټول پاکستاني ملت سره د خواخوږي ترڅنګ ټپیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. نوموړي پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د خپلو خلکو پر وړاندې نور زور زیاتی ونه کړي او ستونزې د خبرو او مفاهمې له لارې حل کړي. چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو نښتو او ترینګلیو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړه هیوادونه د چین ملګري او د یو بل ګاونډیان دي. د دواړو هیوادونو لپاره د بنسټیزه او اوږدمهاله ګټه لري چې ښه ګاونډیتوب وساتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته دوام ورکړي او په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. چین هیله څرګنده کړې چې د دواړه هیوادونه به د لوړو ګټو په رڼا کې زغم وښیي، ځان کنټرول کړي، د یو بل اندېښنې د خبرو او مشورو له لارې حل کړي، له هر ډول کړکېچ څخه ډډه وکړي او په ګډه د هیوادونو او پراخې سیمې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. یاد وزارت زیاته کړې چې چین به د دوی د اړیکو د ښه والي لپاره رغنده رول ته دوام ورکړي. چین له دواړو هیوادونو غوښتي چې د چینایي کارکوونکو، پروژو او ادارو امنیت او خوندیتوب یقیني کړي. د پاکستان لومړي وزیر د پاکستان او افغانستان پر پوله جګړه کې د اسلامي امارت ځواکونو پر وړاندې د پاکستاني پوځیانو مبارزه ستایلې. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د افغانستان لخوا د پاروونکو کړنو په ځواب کې د پاکستان د پوځ پیاوړی او موثر غبرګون ستایلی. نوموړي ویلي چې د پاکستان پر دفاع به هیڅ ډول معامله ونه شي او هر ډول پاروونکي عمل ته به پوره او قوي ځواب ورکول کیږي او په وینا یې ټول ملت د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی. نوموړي زیاته کړې پاکستان تمه لري چې د افغانستان سرپرست حکومت به یقیني کړي چې د هغوی خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرو عناصرو لخوا نه کارول کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان له ختیځو زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي انتریکاراتو ته خبرداری ورکړی چې ژمی رانږدې کیږي او د افغانستان ختیځ زلزله ځپلې بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د زلزلې له امله سخت ځپل شوې کورنۍ بیړنۍ اړتیا لري چې سرپناه، اوبه او د حفظ الصحې وسایل ورته برابر شي. نوموړي زیاته کړې چې دوامداره مرسته ډیره مهمه ده څو دوی وتوانیږي په راتلونکو میاشتو کې ژوندي پاتې شي.
د افغانستان او ترکمنستان لوړ پوړو د ټاپي پروژې د پرمختګ څخه لیدنه کړې. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې د کانونو او پټرولیم وزیر په مشرۍ د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار او د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوي یو ځای د ټاپي پروژې د پرمختګ څخه لیدنه کړې. یا دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو خواو د نل لیکې غځولو، د نویو تاسیساتو جوړولو او ټاپي پروژې چارو لا چټکتیا باندې ټینګار کړی. د خبرپاڼې له مخې د هرات والي ویلي چې د ټاپي پروژې د لارې په اوږدو کې ډېری تاسیسات جوړ شوي او دا پروسه په چټکۍ سره روانه ده. نوموړي ډاډ ورکړی چې د دې پروژې پلي کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او دواړه هیوادونه د دې پروژې بشپړولو ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې د ټاپي ګازو پایپ لاین په اوږدو کې 12 کیلومتره سړک اسفالټ، 100 کیلومتر سروې او 80 کیلومتر یې نل لیکې غځولو لپاره چمتو شوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د یونیسف د درملو د سپلای برخې مسؤلینو سره لیدلي دي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی په خپل کاري دفتر کې د یونیسف ادارې د درملو د سپلای برخې مسؤلینو سره لیدنه کې روغتیايي مرکزونو ته د درملو رسونې، مرستو، همکاریو او اغیزمنې همغږۍ په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت ویلي چې حقانی د چارو خطر په موخه پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې روغتیا برخه کې باید ټولې کورنۍ او بهرنۍ ادارې له عامه روغتیا وزارت سره د شویې ژمنې او د روغتیا ملي پالیسۍ سره سم خدمات وړاندې کړي. او وروستی خبر هم ده چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه هیوادوالو د هیواد پر فرضي کرښو د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې د اسلامي امارت ځواکونو میړانه وستایله. په خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې زرګونه هیوادوالو د هیواد پر فرضي کرښو د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې د اسلامي امارت ځواکونو میړانه وستایله. د خوست ولایت مقام ویان مستغفر ګربز ویلي چې نن د خوست ولایت په مرکزي څلور لارې کې زرګونه ځوانان راټول څو د فرضي کرښې د اتلانو د راتګ هرکلی وکړي. نوموړي ویلي چې دغه ځوانان د سپینو بیرغونو، شعارونو او ستاینیزو لوحو په لرلو سره د اسلامي امارت ځواکونو د زړورې مبارزې او فداکارۍ د قدر څرګندونه کوي. ګربز زیاته کړې چې د فرضي کرښې دغه اتلانو وړمه شپه د فرضي کرښو په اوږدو کې د پاکستاني ملیشو پر پوستو تندریز انتقامي بریدونه ترسره کړل چې له امله یې درنه مرګ ژوبله ور واړوله. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونې د الله په امان.